بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ اساسي نننی درس ده لیکسیون 47 یعنی 40 درس. ښه د 47 سپیل یا buchstabieren داسې لیکل کیږي. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو د درس. دلته موږ تاسو وایي چې ergänzen Sie schreiben Sie auch in ihr Heft. یعنی څه ergänzen یعنی کامله کوي یا تکمیله کوي یا مکمله کوي کنه. مثلا ډېرې هغه ورته راوځي کنه. Sie تاسې schreiben یعنی ویلي کوي. Sie تاسې auch یعنی همچنان in په ihr یعنی د خپل Heft یعنی کتابچه کې. یعنی schreiben Sie auch in ihr Heft یعنی ویلي کوي تاسې په خپله کتابچه کې. صحیح ده کنه. ویلي کوي تاسې همچنان یا همداسې په خپله کتابچه کې. صحیح ده. امیدوارم دوستان تاسې پوه شوي یي. اوس ګورو دوستانو موږ او تاسې دلته 4 دانې هغه لرو دغه خانې لرو چې یوه د کوخې یعنی اشپزخانه او یو د دسبات یعنی هغه د لیټرین یا کناراب یا مثلا څوک ورته د ساراګاش ځای هم ورته وایي او مثلا دلته دا چې دس ونڅیمه یعنی د ناستي کوټه چې سړی پکې کینی. او یو دانه ده چې دس شلافڅیمه کنه یعنی د خوب کوټه. ګورو دوستانو مثلا دلته موږ تاسو ته وایي چې ergänzen Sie یعنی چی شی ergänzen یعنی چی شی موږ تاسو کامل کو یا تکمیل کو مثلا یا مکمل کو. آفرین بالکل. ځکه دلته دوستانو موږ تاسو نه دا پوښتنه کوي چې مثلا په اشپزخانه کې یعنی د کوخه په اشپزخانه کې چی شی چې پکاريږي هغه دلته تاسو ولیکئ. یو لیکل شوی 3 دانې نور تاسو ولیکئ. البته دا شیونه په دې ځایو کې ډیر پکاريږي خو لیکن موږ تاسو چې څومره یې هغه لیکو. او مثلا داسې په دې هغه کې په لیټرین کې چې پکاريږي دلته 3 ولیکئ. مثلا د ناسي کوټه کې دلته 4 لیکو او د ملاسي یا د خوب په کوټه کې مثلا 3 دانې نور لیکو ځکه چې یو شته. امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شوي. اوس دا خطونه ما تیار لیکلي دي. زه هغه راوړم ځکه چې ویډیو غټه نشي او وخت هم پکې ضایع نشي. صحیح ده. زه به اوس هغه راوړم. اوس مثلا په اشپزخانه کې چی دي در تیش یعنی میز. ګورئ دوستان دا در دی دس چې دا شیونه چې دي کوم ځای کې مثلا دا د دې ارتیکل دی. در تیش یعنی میز. د شپولې یعنی هغه څران میږي په اشپزخانه کې چې مثلا هغه د پلیټو مینځلو لپاره شی مثلا سبزي موزي یا شی نو پکې مینځي کنه هغه د شپولې der Herd der Stuhl der Sessel یعنی دا شیونه په اشپزخانه کې البته شیونه ډیر پکاريږي کنه مثلا یخچال او دا شیونه خو لیکن فی الحال موږ تاسو دا شیونه لیکو. په دې ځای کې مثلا په لیټرین کې چې یعنی دسبات په دې کې چې پکار دي. دلته مثلا وایي چې د توالت یعنی هغه بیا د بده ما فی دوستانو سړی چې کینی په غته مثلا سراګشته نو هغه شی مثلا د توالت دس واش بیکن یعنی د لاسو منځلو شی. په دې ځای کې مثلا د بادوانه یعنی هغه سړی چې پکې لامبي حمام پکې کوي کنه هغه اخر غوندي کنه هغه شی هغه ته وایي د بادوانه. دا د لیټرین هغه پورا شو. امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس دا خاطر راځو مثلا د دسون سیمه یعنی د ناستي کوټه په دې کې کم شی نه دي. د صوفا یعنی هغه ټه چوکۍ. در تیپیک یعنی هغه فرش غوندي مثلا فرش یا درای مثلا شطرنجي چوک مثلا مختلف نمونه دي. در تیش دلته مثلا ورس دا در تیش دو پیری راغی. ولی مثلا ګوري دوستانو دا یو خو چې دا مثلا په دې ځای کې په دې کوټه کې هم میز خودل کیږي تیش کنه او مثلا یو په اشپزخانه کې ده. البته دوستانو دا میز په هر ځای کې خود کی مثلا مختلفه ځایو کې خو لیکن په کوټه کې په دې کوټه کې هم پکاريږي. صحیح ده. نو دا خاطره درته وایم. در تیش مثلا میز در فنسر یعنی تلویزیون. امیدوارم په دې باندې پوه شوي کنه. در صوفا در تپیخ در تیش در فنسر یعنی دا شینه د ناصب کوټه کې. دا خاطر راځي مثلا د خوب کوټه ته یا د ملاسي کوټه ته مثلا 10 شلافڅیمه یعنی د خوب کوټه. مثلا په دې کې چي در شرنک یعنی غټه انواري. ګوري دوستانو اکثر خلک په کې څوک په کې بسترې دي اکالی چې په کې رازرندي هغه انواري می کنه دغه ته چوي در شرنک یعنی هغه
پټانواری صحیح ده. das Bild یعنی چی شه یو منظره کنه یو عکس مثلا په دی لامپ یعنی یو گروپ. das Bett یعنی د خوب تخت ښه امیدوارم په دې باندې پوه شوي. اوس لاندې راکوزیږو چې لاندې څه وایي. ښه په دې ځای کې وایي چې malen Sie Ihre Traumwohnung یعنی څه malen یعنی رسم کوي یا مثلا رسم یې کوي. Sie تاسې Ihre یعنی د خپل Traumwohnung یعنی د خپل کور یا ساختمان مثلا په کوم ځای کې تاسې ژوند کوئ یعنی د خپل کور رسم کوي کنه چې په کوم ځای کې په اشپزخانه کې چې هغه کنه یعنی دغسې. ښه امیدوارم په دې باندې پوه شوي یې دوستانو. اوس لاندې راکوزیږو چې دلته څه وایي. ښه په دې ځای کې وایي چې beschreiben Sie Ihre Wohnung was ist wo fragen Sie Ihre Partnerin Ihren Partner یعنی څه beschreiben یعنی ولیکئ Sie تاسې Ihre یعنی د خپل Wohnung یعنی د کور چې شی ولیکئ مثلا د خپل د کور شیونه اسباب ولیکئ کنه. was یعنی څه شی یا کوم یو ist da wo چیرې یعنی کوم یو شی ښیي کنه. was یعنی څه شی ist da wo یعنی چیرې کنه څه شی چیرې ده مثلا داسې وایي. مثلا څه شی داسې وایي کنه چې چیرې ده. اوس ته پوښتنه کوې مثلا ته پوښتنه وکړه چې مثلا د څه شي نوم ته اخلي هغه شی چیرې ده کنه دغسې. دلته وایي چې fragen Sie یعنی fragen پوښتنه وکړئ Sie تاسې Ihre یعنی د خپل پارتنرین یعنی د ملګري یا شریک نه مثلا Ihren Partner یعنی ملګری د ملګري نه پوښتنه وکړئ. صحیح ده په سم کې البته داسې هغه کوي. ښه امیدوارم پوه شوي. ښه دلته دوستانو ګورو موږ تاسې دوه دانې سوال لرو دوه دانې ورته جواب لرو. ښه دلته وایي چې wo ist der Tisch کنه wo یعنی چیرې ist da der Tisch یعنی میز یعنی میز چیرې ده. دا ورته وایي der Tisch ist in der Küche یعنی څه der Tisch یعنی میز ist da in په der Küche یعنی په اشپزخانه کې یعنی میز په اشپزخانه کې ده. ښه ده په اشپزخانه کې. ښه دلته اوس بل سوال دی کوي ورته چې wo ist der Fernseher یعنی wo چیرې ist da der Fernseher یعنی تلویزیون یا ټي وي. ښه نو امیدوارم پوه شوي. ښه دلته دا کس ورته څه جواب ورکوي. دا ورته وایي چې ich habe zwei im Wohnzimmer und im Schlafzimmer یعنی څه ich habe zwei im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. آفرین بالکل ګوري دوستان دغه ځای ته موږ تاسو ګورو یعنی خبره د تلویزیون په باره کې ده. دا وایي چې ich habe یعنی زه لرم zwei یعنی دوه دانې تلویزیونه لرم. im Wohnzimmer یعنی د ناستې په کوټه کې یو ده او نه دي دلته ویلي چې یو زه د ناستې په کوټه کې لرم خو وایي im Wohnzimmer یعنی د ناستې په کوټه کې und im Schlafzimmer او د خوب په کوټه کې یعنی یو د ناستې په کوټه کې دی یو د خوب په کوټه کې. ښه امیدوارم دوستانو تاسې په دې درس باندې پوه شوي. ډېر اسانه درس و. د راتلونکي درسه پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چیس.